د فلم شروعات د جیک نومي یو سړي نه کیږي کوم چې یو کمپیوټر انجینیر هم وي. لږه موده مخکې د هغې په یو اکسیډنټ کې ښځه هم مړه شوې وي او پکې دواړه خپې هم ناکاره شوې وي. دې سره په کور کې یو سپی اوسېږي کوم چې اوس ډېر زیات بوډا شوی کمزوری وي او له هغې خپې کار هم نه کوي. دا غواړي چې خپل سپی ته دا په زهر ورکړي او په بسکټو باندې مړ کړي. خو دا په بسکټو کې زهر واچي خو دې کې دومره همت نه وي چې خپل سپی دا مړ کړي. هغه کمپیوټر انجینیر وي او اکثر بیسمنټ کې خپل کمپیوټر سره ناست وي او کار کوي. یو ورځ په بیسمنټ کې د ناست وي او جیبه غونډه کې اوازونه راځي او دغه اوازونه خوا کې د کور نه را روان وي. د سټیټسکوپ په ذریعه باندې هغه خبرو اورېدلو کوشش کوي خو دغه خبرې ډېرې زیاتې مشکوک وي. بیا د هغه سټیټسکوپ خپل کمپیوټر سره هم ولګوي چې خوا کې کور کې څه خبرې روانې وي هغه دا ښه په ارام او صفا واوري خو بیا هم د هغه خبرې اورېدی نه شي او په هغې کې اواز په مزه وي. دغه دپاره شپې په ټایم باندې چې کله دغه خلکه د کور نه لاړ شي نو د هلته کې په دیوار کې ورکوډې غونډې کې سورې ورکړي او پکې یو مایکروسکوپ او یو مایک هم ولګوي چې په هر یو خبره باندې دا خپل نظر ایښودی شي. بیا د شپې په وخت کې یو ډیزي نومي جنۍ راځي ولې چې جیک په خپل کور باندې یو ایډ لګولی وي چې ما سره یوه کامره خالي پرته ده. دغه جنۍ ځان سره یو خپله لور هم راوستی وي. جیک یو شی نوټس کوي چې دغه ماشوم اکثر یریږي او کله چې څوک بل څوک وګوري نو دا ترې لاړه شي او په یو کمره کې پټه شي. ځکه خو جیک دغه ماشوم سره مینه چالو کړي ولې چې هغه د دې لور په شانتې واله. شپې په وخت باندې بیا د خوا کې ګاونډیانو په کور باندې نظر وږدي او هلته کې کیمرې لګولې وي. دې ته اندازه وشي چې خوا کې کور کې ډېر زیات خلک دي او هغې هلته کې یو بم راوړی دی او هغې کې لاندې یو سورنګ دی او غواړي چې دلته کې یو غټه چاودنه وکړي او دغه چاودنه دوی له کرسمس په ورځ باندې کوي او دې ته یو بل معلومات هم رامیلاو شي چې په دغه خلکو سره ډیزي نوم جنۍ هم میلاوه ده کومه چې دوی په کور کې اوسېږي او دې ته معلومات وشي چې دغه جنۍ چې زما کور ته راغلې ده دا هم د دې یو چال وي او پلین په طور باندې زما کور ته راغلې وي. دغه جنۍ د یو سړي ګرلفرینډ وي او هغه ورته وایي چې تاله نه و په کار چې په دغه وخت زما کور ته راغلی وي او هغه ورته یو چابي ورکړي او واپس یې خپله کور ته ولېږي. د ورځې چې کله ډیزي مارکیټ ته ځي نو جیک د دې لور سره خبرو کوشش کوي خو دغه جنۍ دې سره خبرې نه کوي. دغه ماشوم یې به اکثر خپل سپي سره په غوږ کې خبرې کولې او جیک معلوموي چې اخر دا څه خبرې سپي ته کوي. بیا دا له هغه سپي په پټه باندې یو مایک ولګوي او ورسره نظر په خوا کې ګاونډیانو باندې ږدي کوم ځای کې چې یو ځل بیا ډېر زیات خلک راشي. نن دې ته یو میجر پلان هم رامعلوم شي. دغه کسان غواړي چې دلته کې روبري یعنې ډاکه په یو ځای باندې واچي او هلته نه ډېرې پیسې ووخي او د ځمکې لاندې یو ټنل سازولو کوم چې ډایرکټ د بینک لاکر سره خوا کې لاړ شي او بینک کې چې څومره پیسه موجوده وي هغه ټول په یو ګاډي په مدد باندې واپس خپل کور ته راولي او هغه ووخي. دوی دلته کې یو بل کس هم راولي کوم چې سره یو نقشه وي چې ډایرکټ هغه بینک ته تللی وي او کله چې دغه سړی دوی ته هغه لاره وښي نو هغې نه پس د دغه ګینګ لیډر هغه سړی په والو باندې مړ کړي. جیک ډېر زیات ویرېږي ولې چې د ګینګ دغه مشر ډېر زیات ظالم سړی وي. جیک غواړي چې دغه باره کې پولیس ته اطلاع ورکړي. کله چې دا ټلیفون اوچت کړي نو دې ته دا هم پته ولګي چې دغه ګینګ سره یو غټ پولیس افیسر هم میلاو دی. دې ته اندازه وشي چې پولیس هم اوس د دې مدد نشي کولی او کوم سړی چې دوی مړ کړی وي هغه دوی وړي او خوا کې یو ځای کې ښخوي. پولیس سړي ته کال هم وکړي چې کله تاسو هغه بینک ته غلا ته ځئ نو هلته کې دوه لاکرې دي او دا نمبر یې هم ورته وښیي چې دغه لاکرونه به غلا نه کوي وایي ولې چې دغه لاکرې زما دي. بل خوا ته موږ جیک ګورو چې هغې سره بېهوشي دوا د دغه جنۍ په خوراک کې اچولې وي او بیا دغه جنۍ هلته کې بېهوش هم شي. کله چې دغه جنۍ په هوش کې راشي نو هغه وګوري چې په بیډ باندې چا تړلی وي او مخامخ ورته جیک ناست شي. جیک ته تپوس وکړي چې اخر ولې دومره غلطو خلکو سره ملګری شوی او له هغې سات ورکوي. ډیزي ورته وایي چې دغه ګینګ مشر زما بوای فرینډ دی او هغه د دې سره ډېر زیاته مینه کوم او هغه پیسو لپاره داسې کار کوي او ته وایي چې د غلا نه علاوه هغه بل څه کار نشي کولی. ښه خبره دا ده چې هغه چا نقصان هم نه ورسوي. جیک ورته وایي چې ستا غلطفهمي ده ډیزي. بیا هغه لیپټاپ آن کوي او هغې ته یو ویډیو ښیي کوم ځای کې چې هغه یو معصوم انسان مړ کوي. ډیزي چې کله دغه ویډیو ګوري نو هغې د سترګو نه اوښکې راشي او هغې ته پته ولګي چې کوم انسان باندې هغه یقین او مینه کوي هغه یو قاتل او فراډ دی. جیک چې دغه جنۍ نیولې وه او بېهوشه کړې وه او په بیډ باندې تړلې وه د هغې هم یو مقصد و. دا هم ورته خپل یو پلین ښایي او هلته کې ورته یو ډراینګ ښایي. ورته وایي چې کله دغه خلکه دغه غلا وکړي او دغه ټرالي زما د کور لاندې تېرېږي نو زه به هم په دې کې یوه ټوپ کړم. زه هم دلته کې یو سوری کوم چې دغه پیسو نه لږې غونې کې پیسې زه هم ځان ته پکې روچتې کړمه. ډېر چې کله دا وګوري نو هغه ویرېږي ورته وایي چې داسې کار مه کوه ته به ګیر شي او ته به جیل ته پکې لاړ شي. خو جیک د دې یوه خبره هم نه اوري. بل خوا ته کې موږ ته پته لګېږي چې دغه خلک چې کوم یو ټنل سازوي هغې ته اندازه وشي دا یو غلطه لاره ده او ورته ووایي چې اوس به موږ یو بله لاره هم جوړوو او ورسره خپل هغه ګاډی هم چینج کوي.
کم ګاډی چې دوی لاندې بوځي هغې له پاسه کور نه و او اوس دوی په یو کور هم جوړ کړي. چې کوم پلان جوړوي هغه اوس بالکل ناکامه شو، ولې چې هغې خپل ګاډی بدل کړو او هغې د پاسه کور هم ولګولو. د شپې په وخت باندې دې چې کوم ټنل لاندې جوړ کړی وي هغې کې د لاندې راکوزېږي او ښه مکمل طور باندې چک کوي او هلته کې یو پیپ وي چې د اوبو وي. دغه پیپ د ناپ اخلي، خو په دغه دوران کې دلته کې څه ویني چې هغه ګینګ لیډر او له هغې څه ملګري دلته کې را روان هم وي. دا داسې په طریقه باندې ځان هلته نه راوکاږي او واپس خپل کور ته راوځي. کور ته چې کله راشي دوی ته پته ولګي چې ډیزي لور په کور کې موجوده نه ده او بار وتې ده. کور کې دا کیمرې چک کړي او په کیمرو کې دا وګوري چې هغه ماشوم خوا کې ګاونډی نوکره تلې هم ده. شکر دا وي چې دلته کې څوک هم نه وي، خو دا جنۍ هلته کې یو سړي ګاډۍ اوچته کړي. خو په دغه دوران کې هلته کې ډېر زیات خلک هم راشي. دغه جنۍ چې څنګه خلک وګوري دا هلته کې په یو ځای کې خپل ځان هم پټ کړي. هلته کې هماغه پولیس سړی راغلی وي کوم چې دوی سره میلاوي او هغه ورته څه نورې لوکر نمبرې هم راوړي وي په کوم کې چې ډېر زیات سونه او رقم موجود وي. او پهلې هم ورته څه نمبرې ورکړي وي چې په دغه لوکرو کې به ګوتې نه واخلي او ورسره یو بل سپیشل نمبر هم ورکړي چې په دغه لوکر کې یو سپیشل فایل پروت دی او هغه به ما دپاره راپټوئ. له ګینګ ټولو خلکه دې نه پس هلته نه لاړ شي او د ډیزي لور هم په هغه سرنګ باندې واپس چیک خپل کور ته راولي. او کم ټنل چې جوړه کړې وي نو په هغه ټنل باندې دغه ماشوم په مزه بره خپله راکاږي او کومه ګاډۍ چې دغه ماشوم یې پټه کړې وي هغه ته دا په خپل تیویل کې واخلي. جیک بیا راځي او ډیزي سره کښېني او دوی اوسه پورې ډیزي په خپلو لاسونو تړلي وي او بیا اچانکه ډیزي ته له خپل بوای فرینډ کال راځي او جیک ورته ووایي چې ښه په طریقه په ارام ورسره خبرې وکړه چې دې ته پته ونه لګي چې ته ما ګرفتار کړې. خو دغه ښځه انکار کوي چې هغې سره خبرې وکړي. جیک بیا ته یو بل ریکارډینګ هم ښایي، کوم ریکارډینګ چې د لور هغه سپي سره به خبرې کولې. دغه ماشوم په خپل ریکارډینګ کې صاف دا خبره کوي چې ډیزي بوای فرینډ هغې سره ډېر زیات زیاتی کړی دی او هغه یو ښه سړی بالکل هم نه دی. او دا هم ووایي چې کله به زما مور په کور کې نه وه نو دغه سړي به زه ټارچر کولم او زه به یې وهلم او زه به بیا د دغه سړي نه هر ټایم کې پټېدم. جیک بیا دغه ماشومې ته غاړه ورکړي او هغې سره مینه وکړي. ډیزي چې اوس هغه سړي نه ډېر زیاته نفرت کوي کوم سړي چې دې سره مینه ډېره کوله. بیا ډیزي دغه فیصله کوي چې زه به دغه سړي سره ملګری کېږم او زه به د دې مدد کوم او بیا د هغې ته ټلیفون کوي او داسې خبرې ورسره کوي چې بالکل څه شوي هم نه دي. او دغه شانتې بیا هغه ورځ هم رارسېږي کرسمس ورځ وي او په دغه ورځ به دوی هغه ټنل ته ځي، دوی لاندې ټنل ته کوشي او په هغې کې یو بم هم ولګوي چې په هغه لوکر سره خوا کې یو وړه دماکه وکړي. دې نه بیا چې دغه کسان لاړ شي هلته کې چاودنه وکړي. موږ دلته کې جیک هم ګورو چې له هغې په انتظار باندې هلته کې ناست وي. دا لاړ شي او هغه بم راوالي او خوا کې د اوبو پیپ سه یې ولګوي او په خپله هغه ټنل دننه لاړ شي او هلته کې ځان راوکاږي او دغه لوکر یې اوس د دې په مخامخ وي. دا په منډه لاړ شي او هغه ټولې لوکرې نه پیسې دا بهر ته راوکاږي. کومو لوکرونه چې هغه پولیس والا دوی منې کړي وي دا هلته نه ټولې پیسې راوکاږي او په منډه واپس خپل کور ته راشي او له هغه له بم په انتظار باندې کښېني. او څنګه چې چاودنه وشي په مزه دغه ټنل کې ډېرې زیاتې اوبه هم جمع کېږي. بل خوا ته موږ هغه غله ګورو چې لوکر ته هم ځان ورسوي او دوی هم دغه لوکرونه په مزه پیسې په هغه ټرالۍ کې اچوي. هغه ټرالۍ کومه چې د دې په لاره باندې به هم تېرېږي. د دوی په لاس خو ډېرې پیسې هم لګېدلې وي خو دې نه بیا چې دوی واپس خپل ځای ته راشي په هغه ټنل کې ډېرې زیاتې اوبه هم جمع شوي وي او دغه شانتې دا ټولې اوبه هم هلته کې لوکر ته ورسېږي. دوی واپس خپل ځان رارسي خو دغه اوبو په مدد باندې هغه لوکر باندې ټول الارم هم وغږېږي. او که دوی لږ نور هم ټایم دلته کې تېر کړو نو دغه الارم په وجه باندې به پولیس راورسېږي او دغه ټول خلک به دلته کې ونیسي. لاندې په ټنل کې د دوی یو ملګری وي کوم چې نښتی وي او هغه به تیزه چغه وهي او ورته وایي چې زما مدد وکړئ. جیک غوښتو چې د دغه سړي مدد وکړي او دا بچ کړي خو کله چې دا جیک وګوري نو دغه سړی په نورو هم تیزه چغې چالو کړي. مجبوراً جیک اوس هغه شی بند کړي او دغه شانتې هلته کې ډېر زیات پولیس هم راشي او دغه بینک د جیک د کور نه لږ غونډه کې اخوا جیک هم بهر ته راوځي او دوی ته وایي چې زما په کور کې هم اوبه راغلي دي. دغه پولیس سره هغه پولیس افسر هم و کوم چې د نورو کسانو سره میلاوه او دغه شانتې هغه پولیس افسر له جیک کور ته هم دننه راننوځي. دغه پولیس افسر په دې باندې شک شوی وي او هغه د جیک نه نمبر وغواړي خو جیک خپل نمبر ورنه کړي بلکې د ډیزي نمبر ورته ورکړي. لږ ساعت پس دغه ټول غله له جیک کور ته هم د پولیس په شکل کې راشي او جیک ته وایي چې ورکړو که موږ ستا له کور ته لاشیلو. جیک ته پته ولګي چې دا خو هغه غله دي خو که چېرې دې انکار کړی وي چې زما کور دننه رانشي نو دې خلکو شک به نور هم زیات شوی وي. بل خو ته جیک لاړ شي او د ډیزي له موبایل نه دغه پولیس افسر ته میسج کوي چې زر زما کور ته راشه خو دغه سړی کور ته راتلو نه انکار وکړي.
او دغه پولیس افیسر غوسه شي او دې سړي د ټلیفون کې چې ما ته منع کړی مې وی چې 747 او 748 نه بغلا نه کوي تاسو ماغه کار وکړو زمانه هم غلا وکړه خو موږ ته پته وی چې دغه غلا دې روبر نه بلکې جک کړی و او دغه پولیس افیسر ډېر زیات غوسه وي هغه نه غواړي چې دغه سړي سره خبرې وکړي به دغه سړی د انویسټیګیشن چالو کوي هغه نه تاسو کې چې په دغه کور کې تانه علاوه څوک اوسېږي جک وته چې مانه علاوه دلته یو خزه یو جنې و چې ما وته کور په کړی ور کړی و خو څو ورځې پیله هغه جنۍ او وړه ماشومې زما کور پرې غوسو لاړو خو په دغه دوران کې هغه ماشومه مخامخ ریته راشي او دغه شان جیک دلته کې گیر شي دغه ګنګ لیډر لاړ شي او د دې کور تالاشي یلیو په یو کمره کې د هلته کې ډیزي هم وګوري موږ وګورو چې ډیزي بېهوشه پرته وي او دا بل چا نه بلکې جیک بېهوشه کړي دي اوس دلته کې موږ ته پته ولګېده چې جیک زندګي اوس ډېره زیاته په خطر کې راغله دغه ټول غله یو ځای شي او په جیک باندې راکېدي او هغه په والو باندې وخي خو په دغه دوران کې موږ وګورو چې ډیزي په موبایل باندې د هغه پولیس افیسر ټلیفونونه را روان وي او څنګه چې دغه روبر ټلیفون اوچت کړي نو اخوانه ورته هغه پولیس افیسر وایي چې زه ستا له کور بهر ولاړ یم او زه راغلی یم تا سره ملاوېدل غواړم دا دروازه کولاو وکړي او هغه پولیس افیسر د ګراموان نه ونیسي کور ته رادننه کړي او دې ته داسې معلومات وشي چې دغه سړی او جیک او پولیس افیسر د خپلو کې میلاو شوي دي او داسې فکر کوي چې دا خلک ما سره دوکه کوي کله چې دا پولیس افیسر ووخي نو هغه ورته حل ووایي چې دا نمبر خو مالا جیک راکړی دی مالا خو دې جنۍ نه دی راکړی او دا کېدي په جیک باندې خو جیک خپل ځان بچ کوي او هغه ډېر زیات چالاک سړی هغه ورته وایي چې ټول پلانینګ ستا د ملګري دی او دغه ټول انفارمیشن ما ته ستا ملګري راکړی و او دا پولیس یاد کړي او بیا ورته ټوله کیسه وکړي او هغه خبرې ورته کوي کمې خبرې چې دی په هغه خفیه کیمرې او مایک باندې اورېدلې وي او سره هغه ګړۍ هم ورته ورکړي کوم چې د ډیزي لور دې ته ورکړې وه دغه سړی چې کله دا ټول ثبوتونه وویني نو هغه ډېر زیات ویرېږي او هغه اوس په مشکلات کې راګیر شي دې سړي خپل ملګري سره غداري کړې وه او زه ته پته ولګي چې دغه سړی به ما مړ کوي خو دې نه پیل چې دا ما مړ کړي دا راپاڅي او هغه لیډر مړ کولو کوشش کوي ماچر وکاږي او د ادر فایرینګ چالو کیو په دغه کمره کې ډېر زیات ملګري هم ولي ورسره خپل مشر رور او مشر هم یو ډز ولي پیډر چې خپل رور وګوري چې هغه مړ شوی دی هغې لاس کې نیولي او په تېزه زمانې چغې وهي او جاړي دلته کې موږ ډیزي وګورو چې هغه بېهوشۍ نه راپاڅېږي او کله چې دلته کې خون خو راپا وګوري نو هغه دلته کې تومانچه راوالي او په خپل خاوند باندې اعتبار نه وي او ډایرکټ یو ډز د خپل خاوند نه وکاږي او مړ کړي او دغه شانتې خپل او د خپل لور بدله دغه سړي نه واخلي په دغه کور کې ډېر زیات خلک مړه شوي وي او هلته کې لاشونه پراته وي بیا دغه پولیس افیسر دې ته وایي چې په دې کې به مو ته راګیر شو خو زه دې نه پیله ټول مړي به زه اوچت کړم یو ځای کې به یې پټ کړو خو له دې په بدلې باندې به چې کوم پیسې تا له بینک نه والي دي هغه زما وي او ته ټولې پیسې ما ته راواپس کړه دغه شانتې دغه ټول خلک راپاڅېږي او دا ټول ډېر باډۍ راولي او دغه پولیس په ګاډي کې کېږي خو کله چې دغه پولیس افیسر دې نه پیسې غواړي نو جک راپاڅېږي او دغه پیسو نه انکار وکړي او ورسره دې ته یوه ویډیو هم وښیي کوم ویډیو کې چې دا غلو سره ولاړ وي او گفتگو کوي دغه ویډیو په مدد باندې دا پولیس افیسر دا ګیرولی شو دې ته هم اندازه وشي چې دلته کې اوس هم نشم کولی او دې ویډیو په مدد باندې دا ما جیل ته هم لیږلی شي خو هغې نه پیله چې دلته نه بهر ته لاړ شي دلته کې څه بسکټ راوالي او په خوله کې واچېده ما هغه بسکټ و کوم بسکټ چې دې ته هغه سپي ته مړ کولو لپاره یې په ډبي کې ایښولي وو او دې نه پس دا په خپل ګاډي کې کینی او بهر ته را روان شي خو کله چې دا لرغونې کې نیمې لارې ته راشي نو هغه زهرو بسکټ خپل اثر چالو کړي او اچانک دا مخامخ یو غټ اکسیډنټ وکړي او دا هلته کې مړ شي او سره هغه ټول ثبوتونه او مړي هم ختم شي او اوس جیک او له هغې لور او له هغې جنۍ باندې څه هم ثبوتونه او خطره نه وي او دغه شان زموږ دا فلم ختم